نن سبا د غربت د وجې خلک کوم خواو ته روان دي، کوم اړخونو ته روان دي او څومره په بې حیایي بدکاریانو کې مبتلا شوي دي. یو داسې ویډیو چې په حقیقت باندې منحصره ده، یو کس ته یو ښځه راغلې وه، دغه ښځې ورته څه ویلي وو، ولې ورسره بدکاري کوله، تاسو به یې دلته وګورئ. دا واقعه هم په پېښور کې شوې ده. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې نن سبا ډېره زیاته ګراني ده، غریبي ده، او ځینو کورونه داسې هم دي چې د هغوی سړي چې دي هغه کارونه نه کوي، یا چرسیاني یا پوډریاني، خو د هغوی په کور کې چې کومې مېرمنې ناستې وي نو هغه ډېرې زیاتې ښایسته او ښکلې وي چې بازار ته راوځي نو د 100,000 کسانو په هغوی باندې نظر وي او هغوی غواړي چې دغسې ښځې سره تعلقات جوړ کړي. یو سړی چې هغه په خپله دغه خبرو کې وایي چې په پېښور کې دوکانداري کوي، نو هغه وایي چې یو ځل ما ته دغسې یو ښځه راغلله او غوښتنه یې وکړله رانه چې ما ته څه راکړه. نو دا سړی وایي چې د معمول مطابق ما ورته 100 روپۍ ورکړې، خو دغه ښځې ویل چې که ستا خوښه وي نو زه خپل ځان ته سپارم، ته چې ما سره څه کوې ویې کړه، خو په بدل کې ما ته یو تروړه وړه راکړه. نو دا سړی وایي چې زه ډېر زیات وشرمېدم، زما په مخ باندې مبارکه ږیره هم او داسې خبرې اورېدلې سره زما د پښو نه ځمکه وتښتېده چې آیا دا ښځه ولې دومره مجبوره شوې ده، دومره بېهوده کار ته زړه ښه کوي چې یو پردي سړي ته وایي چې ته ما سره هر قسم کار کولی شي، یعنې ته په ما باندې د پاسه کېدلی هم شي. دا خبره په دې ترتیب سره ځکه کوم چې یو پردی سړی چې کله بدکاري کوي نو په ښځه د پاسه کېږي، نو وایي چې ته په ما باندې هر څه کولی شي خو ما ته وړه راکړه. نو دغه سړي ورته وړه هم ورکړي دي او د شرمه بیا ورسره سترګې هم نه لګولې، ورته یې ویلي چې بیا په دې اړخ باندې مه راځه، ځکه چې د دې کار دپاره زه دوکانداري نه کوم، بلکې د الله د رضا دپاره تر کومه مرسته چې وي هغه به زه تا سره کوم. نو درنو دوستانو، الله پاک دې زموږ د ټولو مسلمانانو په حال باندې ورحمېږي. دې نه معلومیږي چې خپل چم ګاونډ کې نظر ساتل پکار دي چې کوم بېوسه کوم غریبانان خلک دي هغوی سره مرسته وشي، ځکه چې که نن سبا وکتل شي نو ګراني او غریبي ډېره زیاته ده، خو ځینې خلک چې دي هغوی هېڅکله هم دغسې خلکو سره مرسته نه کوي او خپلې پیسې چې دي هغوی په بکسونو کې سنبالوي. نو غریبانانو سره مرسته کول ضرور پکار دي چې بیا داسې حالات مخې ته نه راځي.